د کوچني اختر په تیریدو او د پسرلي وږمو په رارسیدو سره د مزار شریف ښار فضا د خوښۍ او امن انعکاس کوي. د ښار په بیلابیلو سیمو کې اختریزې میلې د خلکو خوښي او د امن فضا یو ځانګړی انځور وړاندې کوي. په بلخ ولایت مرکز مزار شریف اړوند ولسوالیو کې داسې امنیتي تدابیر نیول شوي دي چې اوسیدونکي یې د امن او سوکالۍ ستاینه کوي او د اسلامي امارات یاد تدابیر د مخکې په پرتله یوه لویه لاسته راوړنه بولي. د یاد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو د نه ستړي کیدونکو هڅو له برکته اسلامي ورورولۍ فضا لا پیاوړې شوې ده. الحمدلله ډېر د شکر ځای دی چې د امارت د راتګ سره امنیت لا ټینګښت موندلی دی او دې تر څنګ خلک آزاد تګ راتګ کولی شي. دې تر څنګ اختر و، دغه اخترونه بیخي بیل رنګونه خپل کړي وو، لکه امنیت تامین و، خلکو آزاد ګشت و ګذار کولی شو، چکر چېرته تللی شو د تیر پرتله. لکه مخکې خلکو دومره چکرونه او دومره حتی خلک ښار ته نشو راتللی د امنیت د ناامنۍ له امله. همداراز په مزار شریف ښار کې ځینې موټر چلوونکي د روان حالات نه خپل خوښي څرګندوي او وایي دوی شپه او ورځ کولی شي د هیواد ګوټ ګوټ ته سفر وکړي او پر ټاکلي وخت د کوم خنډ پرته خپل اهدافو ته رسیدگی وکړي. بدبختی و دوزی و شوری و هر بلا و بتر کلش گم شده. شکر هستیم از امارت، بیادر راضی هستیم، بیادر امنیت برقرار، شکر امنیت گرفته، دیگه بیادر کدام مشکلی نداریم. ورته مهال د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان په خپله وینا کې وویل چې د اختر د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي وو تر څو خلک د امن او هوساینې په فضا کې اختر ولمانځي. د هغه په وینا د ښار په ټولو مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او ټولې ادارې د خلکو د خوندیتوب لپاره همغږی کار کوي. نوموړي د بلخ ولایت اوسیدونکو سربیره د هیواد له نورو ولایتونو څخه را روانو سیاحتوالو ته د پوره خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. نو زموږ د بلخ ولایت و ټولو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان دی چې الحمدلله د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ټولو قطاعات او جزتامونو او دغه رقم د نورو امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ امنیتي کمیونټي ست دي خاص دغه ورځ دپاره قطاعت فعاله دي. موږ امنیتي ځواکونه همیشه دا کوشش کوي چې امنیت ښه تامین او قوي کړي تر څو موږ ګران هیوادوال ښه د امن فضا کې خپل ژوند تېر کړي او هېچا ته دا اجازه نه ورکوي چې امنیت ته کوم خلل ورسوي. او کوم کسان چې سیلانیان د نورو ولایتونو څخه راځي بلخ ولایت ته هغو ته به هم دا ډاډ او اطمینان دی. د اختر د خوښیو ترڅنګ د مزار شریف ښار اوسیدونکي د اسلامي ارزښتونو له مخې د سولې او امن فضا ته دعا کوي. د امنیه قمندانۍ هڅې د ولس همکاري او د خلکو د ځانګړو مراسمو درنښت دا ټول د یو امن او هوسا افغانستان نښه ده. د امنیتي مسؤلینو له قوله د خلکو همکاري کولی شي دا فضا نوره هم پیاوړې کړي تر څو د راتلونکو ورځو امنیتي تدابیر لا اغیزمن شي.